بل مسألة د قرباني د ساروي اوصاف علي رضي الله عنه دا نقل لي صحيح حديث كراغلي وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ومن تدى الله رسول عليه الصلاة والسلام دا أمر كرده چې من د ساروي د قرباني سترګي والأذن او داغه وګونه د دې ډېر اهتمام سره ګورو. عربي باندې ملګری پوهږي استشراف په عربی کې دی ته وي چې سړی د الله ست سکيري او د په اهتمام باندې او ته وګوري خپ اهتمام باندې د ساروي سترګي ته وګوري سترګي بل هدا اړون نه اول اذن دی وخت وګوري چې دا وخت شلیدل نه دي سرست الفاظ دادي چې د الله رسول موږ ته فرمایلی والا ننضح چې موږ دی الاله نکو بمقابله هغه ساروي چې دغه وخت د شاته شلیدل د شاته رب دغه وخت شلیدل د الاله لکو ولا مدابره مقابله چې د مخینه کوم وخت شلیدل ولا مدابره د شانه کوم وخت شلیدل هغه موږ الاله لکو ولا شرقا هغه ساروي چې وګي وګدوګد شلیدل ولا خرقا هغه ساروي چې وګي په منځ کې سوري د ساروي د موږ الاله لکو و د الله رسول موږ ته امر کړو چې موږ د ساروي سترګي او وګونه خو وګورو بیا د الله رسول موږ ته امر کړ چې والله نضحي چې موږ الاله لکو مدابره هغه چې وګي د شان شلیدل ولا مقابله چې د مخ نشلیدل ولا شرقا چې وګدوګد شلیدل ولا خرقا چې ګول سوري پکې د ساروي چې ګول سوري پکې دا بنا لاله د شان یا د مخ نه یا د برنه یا د کتر چې وخت شلیدل جوړ دی پوری د ساروي بنا لاله یا خلکو د ظاهر معلومیږي ساروي وخت شلیدل د ساروي بنا لاله په دې وخت کې کله کله د جری د غوایانو د سندو په غوګونو کې د جری لګیدلې جری دغه خیر ده دغه جری شلیدلې نه دا کله کله ساروي په وخت کې د جری چې خکته بازه پورته بازه کته ښکار کیږي مړونه پکې دغه ساروي نه قرباني کیږي او ظاهر د څه معلومیږي چې چش لول ده یا نیخ لول ده یا د مخینه یا د شانه یا پکې ګول سورخ ښکار کیږي د ساروي د قرباني نظام ساتل پکار دی او د غین سالم ساروي غسل پکار دی د الله نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی بل حدیث د الله نبی فرمای برا بن عازب و د نبی اسلام نه چاته پوښوک چې کم سارون او من ځان ساتون د الله رسول فرمایلی اربعا څلور عبون بزان ساتي العرجاء البين عرجها یا زلعها هغه ساروي چې د خپینه ګړډي او دغه ګړډواله واضح هي خپینه ګړډي او ګړډواله واضح دي البين ټکی کې پیدا ده چې کم ساروي په خوا ګړډ شوی دی اوس په دې خپې کې ګړډواله نه ښکار کیږي بالکل برابر روان دی څوک نه محسوسه دی هغه ګړډواله دغه نه قرباني کیږي لیکن چې ګړډواله وس واضح دی او ساروي او مالکان په دا ساروي ګړډ دی هغه ساروي به قرباني نه کوي والعوراء البين عورها هغه ساروي چې وړوندي او دغه وړوندواله ښکاری یو د ساروي چې په سترګې کې شینواله دی یا په سترګې کې ګل دی نور ساروي بالکل برابر دی واخینی په لار خسیر روان دی چپ نه دغه نه کیږي لیکن البين عورها چې دغه وړوندواله بالکل واضح دی دغه ساروي نه قرباني نه کیږي والمريضه التي البين مرضها هغه بیمار ساروي چې دغه بیماری بالکل واضح هي بیماری بالکل واضح هي لکه ساروي دغه خېټه په دې طریقه باندې بیمار چې ښکارا بیماری پکې لګیدل خلکو ته معلوم ده مال مالک ته معلوم ده بیماری بالکل واضح ده پټه بیماری چې په ګوګل کې د ساروي او خیر ده په دې باندې قرباني کیږي خو ظاهر چې ښکارا بیماریونه په دې باندې قرباني نه کیږي اول عجفاء التي لا تلقي او هغه خوار ساروي چې دغه کې دنه نه لې ملې نه انتهایی خوار سي کړکې دې ساروي سره په میله کې والی بالکل خوار ساروي دغه نه قرباني نه کیږي د سي کمزور ساروي او یا کچې ساروي چې خلک بنداري په طریقه باندې لاله دي سارونه قرباني کوي بلکې سړی به خمزدار ساروي ګوري د الله رسول به سمین ساروي کته څور ساروي مزیدار ساروي مخکې ماویل چې دا رنگ مزیداری او دا چل چلنه مزیداری په نور سارو پر ډولې ښکار کیږي اس ډولې ساروي به د الله رسول غسته د دې خبري خواري کول پکار دي د ګډ ساروي نه قرباني نه کیږي د ډون ساروي نه قرباني نه کیږي د خوار ساروي نه قرباني نه کیږي دا څلور صفات چې بکم ساروي کو داغه نه قرباني کې بغوک کې چې علتونه او داغه نه قرباني نه کیږي دغه شان خکر کې دوه قسمونه دي یو هغه خکر د چاغي لاندې هغه زیله چې کوم دغه زیله د دې باقی او پاسه کوسړه ته ولیدل د دین قرباني کیږي
او دا زینه چې دسی ولیدل چې نه کوي لکه دوی مدرې مې صدا غنه ولیدل دا غنه قرباني نه کیږي ځان دا غنه ساتل بکار دي چې لاندې زیله ماتي پاس خر کړه دا څوک مې ماتي دا غنه قرباني کیږي چې کا توقه ده غنه قرباني کیږي د حرج نشه ان شاء الله تعالی